پر هوټلونو باندې د اسلامي امارت تازه بندیزونه زړونه وګټل. اسلامي امارت پر هوټلونو څه ډول بندیز اعلان کړ؟ ټول جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ خبر ورکړی د اقدام یې له افغاني توکو څخه د ډېرې کارونې او ملاتړ په موخه شوی دی. په افغانستان کې د سوداګرو او بڼوالو له شکایتونو وروسته چې په هیواد کې د نن او بهر یې خپل کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې لري، تازه د طالبانو واکمنۍ پریکړه کړې چې له دې وروسته به د افغانستان په هوټلونو کې او د ودونو په ځایونو کې د افغانستان له تازه میوو کار اخیستل کیږي. په هغه انځوریز راپور کې چې تازه د کابل ښاروالۍ پر ایکس پاڼه خپور شوی، د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم ریاست مرستیال اسمت الله انصار وایي دوی په هوټلونو کې د هر ډول بهرنیو میوو پر کارولو بندیز لګولی او له دې بهیره به څارنه کوي. هغه وایي د اسلامي امارت د رهبرۍ د پریکړې پر بنسټ به له دې وروسته د ودونو په هوټلونو کې هیوادانۍ تازه میوې کاریږي. په همدې اړوند موږ نن راووتلو هوټلونه مو وکتل. اسمت الله انصاري ډېروي له سرغړونکو سره به د سرغړونې په ترڅ کې قانوني چلند وشي، خو هوټل لرونکي وایي د دې کار هرکلی کوي او چمتو دي چې خپل توکي وکاروي. په ننګرهار کې د سپوږمۍ هوټل څښتن وایي چې دا پریکړه د دوی پر کار ښه اغېز لري. نوموړی وایي د افغان او یو هوټلي په توګه موږ د خدای په فضل بهرنۍ میوې ته هیڅ اړتیا نه لرو. زموږ مشتریان هغوی چې دلته زموږ په هوټلونو کې پروګرامونه نیسي ټول د هیوادنۍ میوې لیواله دي او دا زموږ پر کار ښه اغېزه کوي. درنو لیدونکو له بلتیا مو مننه. ښه وخت، ښې شېبې.